سلامونه ګرانې ودود صاحب، اول خو تاسو ته سلامونه او نیکې هیله او بیا د له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خوشحاله ارام او بسیا اوسئ. نن زما شپېته کلني کلیزه ده. نو ژوند داسې تېرېږي لکه برق، سړی نه پوهېږي پرې. تاسو عزیزان نه ډېره زیاته مننه چې خپله مینه او محبت ما ته خپل څرګند کړلو او همداسې په سر کې د ودود صاحب تاسو نه مننه کوم چې تاسو همیشه زما په څنګ کې په دې چې زما د ژوند ملګری مې یاستئ، د دې تر څنګ زما استاد او مشوق او لارښود هستئ او ژوند کې همیشه تاسو زه هڅولی یم. همداسې د اولادونو نه مې مننه کوم. تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو نه د زړه د کومې مننه کوم. خوشحاله او ارامه اوسئ. زه چې هر څه یم او ستاسو د مینې نه یم. ستاسو مینه همیشه زموږ زړونو ته قوت راکړی دی او موږ ته انرژي راکړې ده. الله پاک د ستاسو په عمرونو په روغتیا او سلامتیا برکت شي. قربان د تاسو هر یو نه. فایزه جانې، اوس خو نو دا ټولو هیوادوالو د نړۍ له بېلابېلو هیوادو او سیمو نه د نن له ګران افغانستان نه ستا د شپېته کلنۍ کلیزې په له امله ډېر زیات زړونه رالیږلي، سترګې یې رالیږلي، ډېرې مبارکۍ رالیږلي. خدای پاک دې د دوی زړونه همیشه ښاد لري او سترګې دې ورته همیشه روښانه اوسي او په عمر برکت شي. اصلا فیضه جان، من فکر میکنم که مردم افغانستان بسیار با سپاس هستند. وقتی یک کسی خدمت میکنه او را قدر میکنه، مخصوصا خانم ها که اگر به هر زبان وطن ما، به پشتو، به دری، به پشایی، ازبکی، نورستانی، بلوچی، هزارگچ، یعنی فکر کنید که مردم ما هیچ وقت فراموش نمیکنه. هیچ کلام نه. ښځه او نارینه همیشه لکه د یو مرغه دوه باله دي، همیشه د یو بل ته ضرورت لري او مرسته یو بل سره باید همیشه تر څنګ پر څنګ اوسي او هیڅ وخت ښځه بې له نارینه او نارینه بې له ښځې هیڅ وخت یو کار او هغه ټولنه مخته نه ځي. هیڅ کار مخته نه ځي. نو رښتیا هم ستاسو د مینې او محبت نه مننه چې په هر کار کې تاسو تشویق کړی مې، ودود صاحب تشویق کړی مې او هڅولی مې. د تاسو مینې او محبت موږ هڅولي. کور مو ودان خیر وسي. نو بس تاسو ته نیکمرغه خوشحاله ژوند غواړو. زموږ د هېواد ټولې رنځېدلې ښځې ارامه لري او خدای پاک دې ورته یو خوشحاله ژوند نصیب کړي. خدای دې ورته ازادي نصیب کړي چې د خیره سره دغه مکتبونه هم خلاص شي او تحصیل ورته برابر شي، کار زمینه ورته برابر شي چې یو ښکلې او رسېدلې ټولنه ولري. از هرچی مهم فیضه جان هم است که جنگ ختم شد و مادر و خواهر و دختر و خانم اینا به عضو خانواده خود نشد. او سالم کورنۍ نه سالم او خیره ټولنه جوړیږي. واقعا ځکه چې کومور رسیدلی وي هغه خپل اولاد هم رسوي. علم او پوهه په دواړو باندې لازم، په دواړو لازم. بیا مو هم شپېته کلني مبارک شه. چندان شپېته کلنۍ ته خو نه پاتې کېږي. په هر سر شنونده و بیننده عزیز رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک، بسیار زیاد تشکر از حمایتتان. خیر